هغه جوړ کړي چې دوی ته پرمننټ جاب ورکړي که جاب نه ورکوي چې څه پیسې ورته لګي ورکړي. دا زه خو دا خبره کوم که نه اوس که مطلب اکټر دی په ټلویزیون باندې کار کړی دی مطلب 13 کاله سړي په ټلویزیون کار وکړو یا په ریډیو کې کار وکړو نو مطلب اوس که تاسو ډرامه کوئ یا زه ډرامه کوم په ټلویزیون باندې خو ماته د هغې معاوضه میلاویږي که نه اوس که د هغې باوجود مطلب ټلویزیون ته زه پرېوځم چې یاره زه بیمار یم او یا دا فلانی اکټر بیمار دی اکثر داسې ډېر راځي موږ نن سبا وینو چې فلانی بیمار ده فلانی دا چل دی او فلانی بیمار دی ګلبالي یو ژوندی مثال دی وږمه دا یو ژوندی مثال داس نور هم ډېر ملګري نو دوی ولې ټي وي نه دغه توقع ساتي زه هم چې الله نه ولې نه غواړي بالکل هسې مخلص صاحب ستاسو دغه خبره په ګل بدله ډېره ښه خبره ده ځکه چې فنکار اوس یو دور نه تېرېږي همغه په هر انسان باندې یو دور راځي یو دور نه تېرېږي اوس نه مخلص دی نه مخلص دا دور دی او د خلکو ډیمانډ هم زیات دی پبلک ډیمانډ چې کوم دی مخلص سره زیات دی نو دوی په دې خپل وخت کې ځان ولې نه پېژني چې بیا وروستو د برمه پرېوځي بیا وروستو کمزوري شي بیا بچیم چې کوم دی هغه دغسې نه وي او بیا چې کوم دی دې ژړا فریاد کوي نو زما په خیال دا سټیج داسې دی دا سټیج د دې برابر دی چې دې په دې وخت کې به ځان وپېژني دغه دا جواب ما هم ورکوو خو بیا ستا خبره چې موږ له پکار دي چې موږ دې سره یو سایډ بزنس کوو چې زموږ اجت نه راشي لکه موږ بیمار هم شو چې موږ د هغه خپل سایډ بزنس نه موږ خپل ځکه چې د پښتنو کوم هغه دغه چې کوم دی هغه پیري حد چې کوم دی هغه ټولو ته معلوم دی چې زموږ د مشرانو پښتنو اداکارانو څه حال و هغوی په کمال باندې مړه دي په کمال باندې په کټ باندې رنځېدلي دي مړه شوي دي د هغې حال څه نو دغه حال ته چې کتل پکار نو زما په خیال په وخت باندې ځان پېژندل پکار دي ستاسو د دوی خبره دا چې ټیک ده موږ ځان ونه پېژنو موږ خو دلته ډېر په دې شو بیس کې داسې هوا کې چې موږ سره د خپل ځان خیال نه چې موږ به اخري کوو اخري به خو نه دا حکومت دې چې د دنیا خوشحالي که نه انسان خوشحالي نو پکار دی بیا د حکومت داسې وظیفه ورکړي چرې هم دی د چرې بیا سوال نه کوو نه به یې چاته وي چې ماله څه راکړي نو زه یم چې دا مونږ فنکارانو له پکار دي چې مونږ اول د سایډ بزنس ځان له بندوبست وکړو او بیا مونږ وروستو فن ته راځو خو مونږ څه چل کوو چې مونږ لومړی شوبز ته راځو وروستو بیا شوبز ځان له برابر جی ګرانو کتونکو پوښتنې خو ډېرې زیاتې دي په دې وخت کې د سراج اکبر لاله یو کشر زوی دی هغه موږ له چای هم راوړله نو که واحد د اجازت یې نظام چې دا چای پورته وڅښو او یو وړه غونډه کې دمه به ولو دمې نه پس به بیا راشو د لالا سره به زموږ ډېره ښایسته ښایسته خبرې کېږي راځئ ملګرو چې دا چای ورته وڅښو وعلیکم السلام دا ستا لایو ویډیو دی دا خبره جوړ تکړه خوشاله چې فنکار دی جګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا وخت زمونږ یو انټرویو روانه ده مرکه د سراج اکبر لاله سره بالکل د سردریاب په غاړه باندې ناست یو زمونږ د اشنغر یو ډېر مشهور پکنک سپاټ دی بلا خلک دلته راځي خو د بده مرغه حکومت ورته دغه بیا به د حکومت نه ګیله کوو حکومت به کم زموږ له کوي نو توجه دې طرف ته نه ورکوي حالانکې کله موږ پنجاب ته وګورو نو مري چې کوم دی مري مصنوعي ښایست دی په مري کې اوبه نشته دی په مري کې هغه ښکلا نشته کومه ښکلا چې زموږ په کالام کې ده کومه ښکلا چې زموږ په ګیر کې ده کومه ښکلا چې زموږ په سوات کې ده نو دا وګورو څومره ښکلې خو که فرض کړو حکومت لږه توجه هم دی خو وکړي چې یاره زموږ دا حکومت ګناهګار دی چې ځان له یو ایم پي اے ایم این اے چې کوم دی 15 کیلومتره ځان ته سړک بوځي نو دا نشي کولی نو ولې ونه موږ وټونه ورکړي دي پکار تاسو ما پاس کوي تاسو دی هم چیرمن ولا راسي کوم څه پر د پړ ملو شي ما په وسو نالي پخړ توربېله له قسم دې تر اوسه پورې کړی دا هغه برکت پاس شوی دی وګوره ورته دا پکار چې هغه خو څوک لګو یاله کاورا اورارو جی دې باره کې څه خبره سراج اکبر لاله لایو ویډیو کوم توربېله لایو چې کوم ملګری زما چې کوم فینس دی هغه ګوري تاسو دې لپاره سم میسج څه پیغام ورلور کوي د عرفان چې کوم خپل الکته زموږ ماته مخامخ ناس موبایل نیولې خو زه دې ته دا وایم چې دا وسال لور کې ته پکې راشي چې دا ستا اوس دې وخت ځواني ده د دې نه څه مطلب واله چې ته د بوډاوالي کې هغه ستا امسا شي
چې هغې ته په سهاره باندې ته روانې چې لکه زمونږ د فنکارانو په شان نټ راته زه ټیک شو لکه بیا به ګپ کوو.